خبره کوو په نظم باندې. هسې خو نظم چې کوم دی نو دا ټول شعري اصناف چې دي په جمع سره دې ټولو ته نظم ویلی شي. مونږ وایو چې په ادب کې دوه غټې څانګې دي، دوه غټې برخې دي، دوه غټ صنفونه دي، یو نثر دی او بل نظم دی. نو په دغه تناظر کې مونږ هر هغه کلام ته چې هغه د وزن بحر قافیې ردیف د دې ټولو یا په دیو کې د څو پابند وي نو دغې ته مونږ نظم وایو. په هغې کې مونږ سره غزل هم نظم کې راځي، چاربیت هم په نظم کې راځي، رباعي، قطعه، مثنوي، قصیده، مختلف چې څونه دي دا ټول زموږ سره نظمونه دي. خو بیا په دې نظم کې دننه مونږ یو خاص صنف دی هغې ته هم نظم وایو او مونږ هغه بیا د نظم په نوم باندې پیژنو. دغه نظم چې کوم دی نو دغه یو خاص جوړښت لري، یو خاص اصول لري، فني لوازمات لري. نو د هغې نه مونږ دا پیژنو چې دا نظم دی. بیا مونږ د غزل او د نظم هم فرق کوو، د ټپې او د نظم هم فرق کوو، د چاربیت او د نظم هم فرق کوو. د ټولو اصنافو سره مونږ په دغه جوړښت باندې، په دغه فني لوازماتو باندې د نظم فرق کوو. نظم مونږ پیژنو د دغه خپل جوړښت نه، په هغې کې چې کوم مضمون بیان شوی د هغې نه مونږ ته پته لګي چې دا نظم دی، دا یا د نظم یو قسم دی. د نظم پیژنګلو او تعریف مونږ داسې هم کولی شو چې یاره دا د شاعرۍ یو صنف دی، د شاعرۍ یو ټوټه ده په کوم کې چې ټول شعرونه په مسلسل او مربوط شکل کې وي او یو خیال، یو مضمون پکې تر اخري پورې بیان شوی وي. دغې ته مونږ نظم وایو. مونږ وایو چې یاره د نظم به یو خاص عنوان وي، په یو خاص مضمون باندې به لیکلی شوی وي، د دې مرکزي خیال به د ټول نظم یو وي. نو دغې ته مونږ نظم وایو. بیا په نظم کې دننه مختلف قسمونه دي، ګڼ شکلونه دي د نظم. درې غټ شکلونه د نظم مونږ دلته بیانوو. په هغې کې لومبی دی پابند نظم، بیا معرا نظم او بیا آزاد نظم. د پابند نظم دپاره دا خبره ضروري ده چې په دې کې به قافیه ردیف وي، یا به صرف قافیه وي یا به ورسره ردیف هم وي. یو شان بحر به وي، یو شان سیلابونه به وي، یو شان وزن به وي. دغې ته مونږ پابند نظم وایو. په پابند نظم کې دننه بیا خپل هم ګڼ شکلونه دي، ګڼ قسمونه دي. مونږ د پابند نظم یوې ډلې ته مسمت وایو. مسمت د عربۍ ټکی دی او معنی یې ده خواره واره څیزونه په ترتیب کول یا پویل. په اصطلاح کې مونږ د مسمت پیژنګلو داسې کولی شو چې دا د نظم یو قسم دی کوم چې د جوړښت په لحاظ، د هیئت په لحاظ په بندونو باندې مشتمل وي. د مسمت خپل بیا 8 قسمونه دي، په هغې باندې خبره کوو. په هغې کې د ټول نه لومبی چې کوم دی نو مثلث دی. مثلث د عربۍ د لفظ دی دریو ته وایي او د دې نظم خاصیت به دا وي، د دې پیژنګلو به دا وي چې په دې کې به د هر بند 3 مصرې وي، یعنی هر بند به په 3 مصرو باندې مشتمل وي. د قافیې او د ردیف نظام په دې کې مختلف کیدی شي. داسې هم وي چې لومبی بند چې کومه 3 مصرې وي دا په یو شان قافیه، یو شان ردیف کې وي، یا ردیف وي یا نه وي. که وي خو ټیک ده، که نه وي نو قافیه خو وي. او بیا د هغې نه پس د هر بند 2 مصرې په ځان له قافیه کې وي او 3مه مصره د لومبۍ مصرې هم قافیه وي. خو د دې نه علاوه داسې هم ډېر مثلث نظمونه شته دی چې په هغې کې د قافیو دغه نظام نشته دی، هر یو بند په ځان له قافیو کې وي. د مثلث نه پس بیا مربع دی، 4 ته وایي په عربۍ کې. د دغه نظم هر بند چې کوم دی نو هغه په 4 مصرو باندې مشتمل وي. مخمس د عربۍ 15 د هغې نه مراد دی. په دغه نظم کې په هر بند کې 15 مصرې وي. د دې هم قافیه‌ایي نظام چې کوم دی نو د مثلث په شانې کله داسې وي چې د لومبی چې کوم بند دی دا په یو شان قافیه کې وي، بیا د دویم بند او د دویم نه پس چې څونه بندونه دي د هغې ټولې مصرې لومبۍ مصرې دا په جدا قافیه کې وي، په یو شان قافیه کې وي او آخري مصره چې کوم دی نو هغه د لومبي بند هم قافیه وي. خو دغه ضروري نه ده، کله ناکله مخمس هم داسې وي چې د هغې هر بند په ځان له قافیه کې وي. مسدس 6 ته وایي په عربۍ کې. د دغه نظم د هر بند به 6 مصرې وي. څنګه چې د دې نه شاته مونږ
په دې نورو قسمونو باندې خبره وکړه د قافیایي نظام نه، همدغه شانې قافیایي نظام د دې دپاره هم دی. مصبع هم هغه د عربۍ د سبع نه وتی لفظ دی او وو ته وایي. د دې نظم په هر بند کې به اووه مصري وي. مسمن بیا هغه نظم ته وایي د کم چې د هر بند اته مصري وي، او نور نظام هم د دې نورو نظمونه کم چې موږ بحث وکړو د دغې په شان وي. متسع بیا د 9 مصرو والا بندونه چې په کم نظم کې موجود وي د هغې ته ویلی شي، او دغه د عربۍ د 9 نه وتی دی. بیا دغه شانې معاشر د 10 نه وتی دی، نو په دغه نظم کې به په هر بند کې 10 مصري وي. دا زموږ سره د مصمت چې کومه نظم دی د هغې قسمونه و دغه اته. د دې نه پس په نظم کې زموږ سره بل یو قسم دی معرا نظم. معرا نظم داسې وي چې په دې کې قافیه نه وي، په دې کې ردیف نه وي. دې ته په انګریزۍ کې بلینک ورس هم وایي. د دې د سیلابونو د چپو تعداد چې کوم دی نو دا یو شان وي، یو عمره چپی به په هر یو مصره کې موجود وي، خو قافیه او ردیف به په دې کې نه وي. په دغه نظم کې هم یو خیال بیان شوی وي، تر اخرې پورې دا په یو خیال باندې مسلسل رواني. نن سبا زیاده تر چې کم نظمونه خلک لیکي نو دا په معرا نظم کې لیکي. د دې نظم د ټول نه لویه پیژنګلو هم دا ده چې په دې کې قافیه نه وي، باقي د دې سیلابونه چپې دا چې کوم دي نو دا یو شاني وي. آزاد نظم بیا یو بل صنف دی، د نظم یو بل قسم دی. په دې کې بیا دا خاصیت وي چې په دې کې قافیه او ردیف هم نه وي. په دې کې بیا ځینې مصري اوږدې وي، ځینې لنډې وي. په دې کې بحر موجود وي، آهنګ چې کوم دی نو تر اخرې پورې وي. د هغه آهنګ نه اخوا دیخوا په دې کې تلل نه وي. د دې چې کومه د عروضو نظام دی نو په هغې کې سم مثلا نه وي. په دې کې بحر موجود وي، یو شانې بحر کې لیکلی کېږي، خو کله بحرونه لږ وي کله زیات وي. لکه کله یوه مصره په 2 چپو کې ولیکلی شي، بله مصره په 11 چپو کې ولیکلی شي. یعنې د دې فقرې چې کوم دي د دې مصرې چې کومې دي نو دا یو شانې نه وي، څه اوږدې وي څه لنډې وي. نن سبا د آزاد نظم هم زیات رواج دی. دا معرا نظم او آزاد نظم چې کوم دی نو دا په پښتو جدید شاعرۍ کې موجود دي، دا په کلاسیکي شاعرۍ کې په زړه شاعرۍ کې نو. دا چونکې موږ ته د انګریزۍ نه د نورو ملکونو د نورو ژبو نه راغلي دي او موږ خپل کړي دي. نن سبا آزاد نظم هم په پښتو کې ښه ډېر لیکلی کېږي او په دې کې نوې تجربې کېږي.